د هوت لسمه د دوحې تاریخي تړون ورځ هغه چې امریکا او ناټو افغانستان کې خپله سیاسي او نظامي ماتې ومنله او اسلامي امارت بری خپل کړ. دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې ځانګړې ده. افغان ولس د 12 لسیزو جهادي مبارزې په پیله کې امریکا او ناټو غړو هیوادونه مجبور شول چې پر خپله سیاسي او نظامي ماتې اعتراف وکړي او له اسلامي امارت سره د خپلې ماتې تړون لاسلیک کړي. امریکا که څه هم ځان د نړۍ سوپر طاقت بللو خو بیا یې هم د رښتینو افغانانو پر مټ جنګي او سیاسي برخه کې داسې ماتې وخوړه چې تر اوسه په خوب کې ډارېږي. د افغانستان دیني علماو د افغانستان په نمایندګۍ د سیاست په ډګر کې د دغه سوپر طاقت مقابلې ته ور ودانګل او له اوږده جر و بحث څخه وروسته یې د افغانستان پر برخلیک تړون وکړ او امریکا له افغانستان څخه وتلو ته مجبوره شوه. د اسلامي امارت د بیا حاکمېدو وروسته امریکا سمدستي پر افغانستان بندیزونه ولګول. سیاسي شنونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پر نړیوال سټیج کې خپل ابرو له لاسه ورنه کړي نو پر افغانستان بندیزونه ولګول، خو په اصل کې د دغه تړون اصلي ګټونکی اسلامي امارت دی. دغه مسؤلیتونو ته په کتو تر دا اوسه پورې چې د تړون نه څو کاله تیر شوي دي امریکا په ډیرو برخو کې پاتې راغلې ده. امریکا خپل شاید ستونزې مشکلات هم ولري چې په بشپړ ډول باندې عملي کولای نشي، ځکه د دوحې تړون په بشپړ ډول باندې عملي کول په نړیواله کچه د امریکا د شکست معنا لري او د اسلامي امارت د بریا معنا لري. امریکا نه غواړي چې خپل دغه نړیوال حیثیت ته چې په نورو هیوادونو باندې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي تسلط لري د دغه یو مورال ته دغه تسلط ته زیان ورسوي، خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي نو او خپل ملت ته هم بې جوابه کیږي. کوم د ناټو ځواکونه چې د کوم هیوادونو راغلي و دلته یې ووژل د اسلامي امارت په مقابل کې د هغو ملتونو ته هم بې جوابه کیږي، ځکه هغوی تر اوسه پورې له امریکا څخه سوال لري چې که طالبان تروریستانو نو بیا دې ولې ورسره د دوحې تړون کوه، که تروریستان نه و بیا د 20 کاله جګړه ولې کوله، دا دومره پوځونه دې ولې هلته ووژل او دا دومره مالي امکانات دې ولې هلته له لاسه ورکړل. په دغه اساس باندې امریکا شاید مجبوره هم وي چې تر وخته پورې د دوحې د تړون د ډیرو مواردو څخه سرغړونه کوي. شنونکي زیاتوي له کومه وخته چې امریکا په دوحه کې د سیاست پر سر شرمیدونکې ماتې وخوړه د تړون د مادو خلافي پر افغانستان باندې سیاسي او اقتصادي بندیزونه ولګول. په وینا یې امریکا د دوحې تړون په شمول د نړۍ هیڅ تړون ته وفاداره نه ده پاتې شوې. امریکا یوازې په افغانستان کې نه چې د دوحې تړون ته وفاداره نه ده پاتې شوې، په ټوله دنیا کې تړونونو ته نه ده پاتې شوې. د نړیوالو سره تړون کړی دی هم ځینې وتلی ده، د ایران سره یې تړون کړی دی هم ځینې وتلی ده هغه د اتومي وسلو پر برابر باندې. د نړیوالو څخه دغه هوایي موضوعګانې چې وي چې ویله ول هوا ککړېږي او هوا باید څنګه سي، هوا باید صفا سي، په هغو کې هم امریکا خپل د کمپنیو دود نه کوي کم، خپل ګاز غبادو دا شان یې کم نه کړل، هغه په کوم ځای کې چې د دوی کمپنۍ وه کم یې نه کړې. نو امریکا یوازې په افغانستان کې نه په ډېرو ځایو کې په تړون باندې وفا نه ده کړې او بالخصوص په افغانستان کې د افغانانو سره یې مطلق وفا نه وکړل، د افغانانو سره یې دوکه وکړله، افغانان یې په شکل اشکالو خطا ایستله. کابل ښاریان وایي د دوحې تړون د افغانستان په تاریخ کې یو ویاړلی تړون حسابیږي. په وینا یې د دغه تړون په واسطه د امریکایي اشغال څخه د خلاصون ترڅنګ په افغانستان کې د واک جزیرې ختمې او ټولو بدبختیو ته د پای ټکی کېښودل شو. په 10 د هود کومه پرېکړه چې امریکایانو وکوله دا پرېکړه چې دوی به له افغانستانه وځي دا د افغانستان د ټول ملت په ګټه وه. چې امریکایان چې ول له غوله چې راغلي وو هدف یې دا و چې افغانستان خراب کی برباد کی او دا مونږ ته یو ویاړلې ورځ ده چې د مونږ کشور څه ده له اشغاله خلاص څه او مونږ په دې افتخار کوو چې مونږ دوی ته ماته ورکړله او دغه ستره لاسته راوړنه مجاهدینو په خپل نوم کړله او دوی ته شکست ورکړه. دا انشاءالله نه هېرېدونکې ورځ ده. په افغانستان کې مختلفې امپراتورۍ خپله د امریکا د خوا نه کومې چې جوړې شوې وې چې مختلفو خلکو دلته کار کولو فساد یې کولو نو د هغوی لمن ټولېدل وه، د هغوی ټغر ټول شولو او انشاءالله الرحمن اوس خو هر څه ښه روان. امریکا که څه هم په افغانستان کې 20 کاله خپل ټول قوت مصرف کړ نه یې کوم هدف لاسته راوړو او نه خپلو موخو ته ورسېده چې بالاخره د افغان مومن ولس پر وړاندې زور اوبه شو. نو ځکه د امریکا شکست او د افغانستان اسلامي امارت د خپلواکۍ تړون څخه وروسته امریکا له افغانستان څخه وتلو ته مجبوره شوه.